زه درنه سوال ته پوښتنه راوکړم. قاري صاحب دا هغه د آسماني څو کتابونه دي؟ الله اعلم. نه لکه راغلي دي که نه مثال تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. تورات، انجیل، زبور مجید و دا غټ کتابونه دي. د الله کتابونه یوازې الله ته معلوم دي. د دې حقیقي شمار چاته نه ده معلوم. خو دا څلور مشهور کتابونه دي: تورات، انجیل و زبور، قرآن کریم. مهرباني. صحیح شو. دا څلورو کې لکه مثال راغلي ټوله څلور دي که نه قدرتي مثال مسلمانو لپاره راغلي دي که نه. مو دا مثال دي کې دا عظیم کتاب کوم قرار کړی دی؟ مو ته د الله ټول کتابونه عظیم کتابونه دي. اخیرنی کتاب عظیم کتاب قرآن عظیم شان دی. او دا مو دا درو نیولې عمل نه کوو دا درو قرآنو باندې او کتابونه هغوی منسوخ شوي دي. منسوخ شوي دي لکه هغوی نه عمل نه کېږي که نه. مثال معنی شي څه کتابونه دي عمل به نه کوي. ایمان به پرې راوړې. ایمان راوړل ورباندې لازم دي. ځکه الله جل وعلا قرآن کې وایي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نو په کتابونو دې موږ ایمان سره دي الله له دا اوس کوم تورات او انجیل ستا په دې موږ ایمان نه لرو، بلکې په هغه تورات ایمان لرو کوم چې الله را نازل کړي دي. دا اوس خو چینج کړي دي، تحریف کړي دي یهودو نصاراو. لکه تاسو چې قرآن کریم چینج کړي په کتابونو کې هغوی تورات او انجیل داسې چینج کړي دي. نو موږ په هغه تورات او انجیل ایمان لرو کوم چې الله را نازل کړي دي. نو وکسه ایمان ورباندې لازمي ده، لیکن عمل ورباندې نه کوو. عمل کولو دپاره الله خپل قرآن عظیم شان را نازل کړی ده چې په هغه عمل وسي. صحیح ده؟ مهرباني مایک دې خلاص کړه. په اواز کې دې شور در سره ده. مهرباني مایک دې خلاص کړه. ملګرو در بند کړل په دغه خاطر. مهرباني. مدثر مایک دې خلاص کړه. مدثر صاحب مایک مو خلاص کړه. اوس صحیح شو. اوس صحیح ده. مهرباني. خو ته چې مثال هغه د اعمال به په نه کوي، نور ایمان به وایي چې کتابونه راغلي دي شته دنیا ته راغلي دي. دا نور اعمال په نه کوي، اعمال کول په نه دي په کار که نه. خو همداسې مثال دا صحابه راغلي دي څلور که نه، لکه حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی، حضرت ابوبکر دی، حضرت علي دی. صحیح شو. نو دې کې مثال بیا د علي د مولا علي ته ویلي درو غټه درجه ورکړې دی. دا درو ته مثال نه دی ورکړي پیغمبر. ته په ابوبکر کومه وحی له اسمانه راغلې ده؟ نه دی راغلي باندې نشته که نه. په علي باندې کومه وحی له اسمانه راغلې ده؟ علي باندې دا راغلي چې پیغمبر ته ویلي چې مثال چې زه د چا مولا یم هغوی مولا علي دی. وحی مې درښودلې ده. وحی مې راغلي ده لکه مثال ذوالفقار په نازل شوی دی. ذوالفقار دا وحی ده. بالکل دی. امامات واحد دی. امامات واحد دی. اخیرنی نبی څوک ده؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. د تا خو ایمان نشته ورباندې، ځکه ته وایې چې علي ته وحی راغلی. له نبي نه وروسته کله وحی راځي؟ مثال خبره ده دغه لکه مثال لکه کتابو کې دا وخت هم کنه کیسه ته وره لکه کتابونه مثال لکه کتاب کې څنګه مثال څلورو کتابو کې مولا هغه د الله پاک مثال قرآن مجید مدثر سه احساس کېږي ما یو خبره دې زړه سره یو خو صحیح شو کنه مو خطا ویل کنه ابو بکر او عمر او عثمان او علي د یو قرآن منون کې ولې یو دین خلق دي. یو قرآن تراغلی په یو قرآن عمل کول دی. رسول الله امتیان دي. تورات چې راغلی ده په مستقیم نبي راغلی ده. وقفو نیسانو تورات چې راغلی ده په نبي نازل سوی، په رسول سي موسی علیه السلام ده. انجیل چې راغلی په عیسی علیه السلام را نازل سوی ده، او زبور چې په داود علیه السلام نازل سوی. قرآن په محمد رسول الله نازل سوی. نه په علي څه شی نازل سوی دي، نه په ابوبکر څه شی نازل سوی دي، نه په عمر، نه په عثمان. دا د رسول الله امتیان دي. دا امتیان دي په قرآن عمل کوونکي او مؤمنان او جنتیانو. الله دې له دوی ټولو راضي سي. نو ته د دوی قیاس په انبیاو باندې مه کوه. دا قیاس دی باطل ده. سیده علي رضی الله عنه ته وحی نه راغلی. که څوک وایي چې په علي رضی الله وحی را نازله سوی دا کافر ده، مسلمان نه ده. دا په ختم نبوت ایمان نه لري. ختم نبوت ایمان دا ده چې له محمد رسول الله نه وروسته نه نبي شته نه رسول شته، خاتم النبیین رسول الله ده. او د نبي علیه السلام چې کله وفات شو نور وحی قطع شوله، نور وحی نه راځي الی یوم القیامه. صحیح شو. خبره مو دا نه دی ویلي چې مثال خدای ورته ویلي دي. خدای نه دی ویلي.
زه د الله نه یم چې الله ته ویلي دي چې مثال زه د چا مولا یم هغه د الله ته نه دی ویلي پیغمبر لکه ویلي دي دا خو به د پیغمبر خبره وي د پیغمبر خبرې ته وروسته راځو ما تا ته وویل چې په علي وحی راغلی تا ویل هو وحی راغلی ده ورباندې خو مثال لکه زلفقار په نازل شوی دی که نه مثال چې دا خبره وره چې مولا علي چې دا هغه دی خبره را مو پیغمبر چې مثال دا درې کسان هغه دېرې خون کې ویلوړ وو هر څلور وو صحابیان خو دا څلور وو که نه ذوالفقار چیرې رانازل شوی ذوالفقار چیرې رانازل شوی ذوالفقار نازل زه ته دا پوښتنه زه کوم چې مثال لکه څلورو کتابو کې څنګه قرآن مجید عظیم ګڼلی دی لکه همداسې اصحابانو کې عظیم اصحابي چې کوم دی خلیفه چې کوم دی هغه مولا علي ګڼلی دی دې جواب دا مولا علي رضی الله عنه په دې کې شک نشته چې لوی جلیل القدر صحابي ده تا ایمان د امام علي رضی الله عنه د ایمان په شکل ده لکه مو مثال لکه څنګه د مثال څه دی چې مسلمان به هغه دی هغه قرآنونه هغه کتابونه مدثر سے دزړه سره مدثر سے ته امام علي رضی الله عنه مني ویل الحمدلله ټول مان ته چې د المنځ کوي دا د امام علي رضی الله عنه دی لوی صحابي دی جلیل القدر صحابي المنځ ده نه دا هغه دی خدای الله پاک ته کول منځ دا تشي په کومه طریقه المنځ کوي په دغه طریقه امام علي دغه لوی صحابي چې ټول صحابه او بهتر دغه صحابي دغه المنځ کړي دا تفسیر کوي چې کړه نه ویل موږ څه کول واچ پوښتنه لګیا په ټول مذهب کې دی راوخی دی علي رضی الله عنه راوخی مهرباني خو موخه ته ویل کنه موخه ته تزدید پرانی و دی راغله زه ته د مدرسې دی راغلم کیسه ته ولی زړه سره مدثر سره الله قسم کوي تاسو په دروغ وایي چې موږ امام علي امام لکه تو زه د سینیا یم زه ته د سینیا یم چې مثال زه ته دا یم کنه مو ته دا خبره وکړه چې مثال لکه څنګه هغه څلورو کتابو کې قرآن مجید عظیم ګڼل دی د سیده څلورو صحابانو کې مولا علي عظیم ګڼل دی دوه ویلي دا نورو صحابانو څه چالو دبر کمی دی امام علي لخلی دی تا په کتاب کې دروغ خدای سره انبیا او نورسته بهترین انسان ابو عظیم شخصیت کاریسه زه د کومه کیسه کوم خبره نه اورید دا څه غضب باندې اخته یا چې خبرې کوم بیا ټرک پکې را غورځاسي جرأت در پاکستان امام علي منی ګوره یوه خبره کوي بیا دې کوزوم یوه خبره سړیتوب ځان کې پیدا کوي یوه خبره به کوم مخکې بزو څوک وایي چې امام علي تر ټولو صحابه او بهتر ده څوک وایي پیغمبر ویلي دي چیرې ویلي دي غدیر خون کې سعودي کې غدیر خون چیرې ده چې څنګه ویلي دي څه خبره کوي من كنت مولا فاحز علي مولا دا د تا په کوم کتاب کې دا روایت راغلی دوباره جمعتونه اوریدو ځکه زه کېناستم ټول اوریدل انده ته ویډیو شابه دا په ما په کتاب کې راغلی ده کنه خې ته ویډیو کې مو اوریدل ځکه زه ته یې ته پرې نه اوریدل دي پسترګو چې ته ځواب راکړه ته خو یې زه شې مته د امام علي دغه فضیلت خپل کتاب راته ښودلی سي نه کنه ته نه اوریدل دي خطونه موردلی ځکه واستونه جواب غواړم کنه چې مثال دا درونه ویلي نه ویل دا درونه ویلي نه ویل چې دی ونه ویل مدثر صاحب الحمدلله يعني دا خو دې په خپل خپل اقرار وکړل چې موږ امام علي سره دومره مینه لرو چې وایو من كنت مولاه فهذا علي مولاه په اعتراف دی وکړ کور دی ودان خیر وسی من كنت مولاه دا خو نبی عليه السلام دی علي رضی الله عنه محبت په خاطر باندې ویلي څنګه محبت خوب یې عربی کې خوب ته یې محبت خوب خوب الله اعلم دا خوب معنا بخير من كنت مولا ګوره دی مولا ډېرې معناګانې په عربي کې راځي اوس په دې کې خدا نبی اسلام نه دی ویلی چې علي تر ابو بکر او عمر بهتر ده څنګه نه دی ویلی څه ویلي نه وایي مثال مشرق او مثال هغه وکنه هغه خطا خلیفه حضرت عمر مدثر سي زړه سره كان زم امام علي منم زم امام علي مني كان بير كان الامام علي خبره طول صحابه ومعتبره ده كان بير كيموس دي تاله كتابه درته خدلا سي ابو بكر او عمر امام علي ويستر ما بهتر دي امام علي دا خبره ما بيمني بالکل ویل نه ما الله اکبر مسلمانانو وګس ستوای ویل نه ما زنه وای امام علي وای د زړه سره امام علي وای والله یې وای زه موږ د دې خپل مثال هغه خپل وخت کې احترام کړی دی انده چې موږ خپل وخت کې احترام کوو لکه مثال داس خبانو مثال ویلی وکنه
چې دا مثال اول دی دا بیان دی دا دریم دی چې دا څلورم یې څنګه مثال عظیم ګڼلی دی څنګه څلورم کتاب عظیم ګڼلی دی همداسې پیغمبر حضرت علی علیه السلام عظیم ګڼلی دی چې د نورو صحابو نه دي صحیح دی دې ځای ته بیا مخکې ځو امام علي څه وایي امام علي وایي چې لمانه زه تو نصیر مو تو نصیر به دا پوښتنه کړې دی بس دا مو پوښتنه وه ومدثر شي ته دې غدي کوم په پوهېږي چې نبي علیه السلام دا خبره ولې کړې ده خو ویلي دي که نه مثال لکه بلکل داسې کړي دی دا خبره ځکه کړي دی چې مثال که لکه مثال چې زه چې چو جنشین یم مو ته چې چو څخه تعقیده دی همداسې عقیده مولا علي ته وګڼه لکه دا درې نور او څلورو دوی نه ویلي نه وي ودرې صبر کتاب جنشین چې دی جنشین چې دی صبر وکړه کتاب دی ما ده او تی په خپله خېټه تشریح کوي کتاب دی ما ده تشریح دی مسلمه اوري شرح بم دی روایت مسلمه اوري ته نرسه یو دقیقه ته نرسه ته دې همدغه روایت من كنت مولاه په ټول مذهب کې دي په صحیح سند راته راوړه راته مخکې کړه ته په ټول مذهب کې دا روایت لري نه ځان ته شیم وایې ځان ته رافضیم وایې ته په ټول مذهب کې همدغه روایت غصه کېږه ما کاري صاحب غصه کېږي به نه که نه کسه غصه کېږي به نه غصه کېږي به نه فرد خبرې ته غوږ نیسه چې خبره پای ته رسېږي زه خپله چانس در کوم د ما د خبرو په منځ کې مه راځه زه درته وایم چې ته کانه شیعه یې ودې چې زه شیعه رافضي یم ودې ویل که دې ونه ویل کنه نه رافضان هم نه دی ویلي زه شیعه شیعه یم اخبتشي سره تعلق لري ټول مذهب کې دي په دې ټول مذهب کې چاته سپکه نه کوم واخو نیسه نو په ټول مذهب کې دي همدغه روایت راته وښیې من كنت مولاه په صحیح سند سره راته وښیې دا ګز د میدان او ما بله خبره درته وکړه مسلمانان دا د تا کتاب مکتبة الشیعة دا د تا کتاب د الشافی فی الامامه شریف المرتضی خو به پیژنې شریف المرتضی اواز مې سته که نسته دوستانو بلې سته ده دغه مې بند کړی شریف المرتضی دریم جلد 94 صفحه ده وقسا إن عليا عليه السلام قال في الخطبة إمام علي رضي الله عنه په خطبه کې وویل ګوره دا د علي رضی الله عنه خبره ده له دغه قوس نه دا علامه وینې که نه وینې دغه نه ځای نه له دغه ځای نه شروع کېږي دغه نښه خو به ورسره وینې که نه وینې داسې نښه چې راغلي مایک د خلاص که جواب ورکړه اوس وګوره امام علي إن عليا عليه السلام قال في الخطبة إمام علي عليه السلام خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر إمام علي ويد النبي عليه السلام أمتك بهترين إنسان لأنبياء ونورستا أبو بكر ده بيا عمر ده علي رضي الله عنه لزانا مخي أبو بكر أو عمر قني راځه زه اوس په بخاري کې هم دا روایت درته وښیم یو دقیقه صبر وکړه مایک دې بند کړه چې زړه دې ښه مطمئن سي بخاري دې ما تر ټولو بهترین او صحیح ترین کتاب ده یو دقیقه ما تر صبر راکړه چې دغه حواله زه درته راپیدا کړم دا صحیح البخاري ده لقرآن نه وروسته صحیح ترین کتاب ده ویني صحیح البخاري بالکل دې صحیح البخاري کې کومه حواله چې مې دې تا دې کتاب درکړه وګوره الشافعي في الامامه شريف المرتضى أغبق كتاب كتابك وخير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر ودي أمة بهتري إنسانان لأنبياء ونورس أبو بكر وعمر دي دا بخاري شريف دا بوكس صحيح دين أزارو تشيسو يكتر نمبر رواية دين أزارو تشيسو يكتر دريزرو بكسو يو وقورا محمد ابن الحنفية في زني توک ده اتوس امام دي څلورم دی که دریم امام دی دی موږ نه ده د علي رضی الله عنه زوی ده تباه نسي ده اهل بیت حنیفه امام آده کنه یو امام آده هغه ابو حنیفه ها علي محمد ابن خليفه ابو يعلى عن محمد ابن خليفه
دا دی أيوة، علي رضی حنفية. الله زوی ده دا دی علي رضی صحيح. الله عنه زوی ده څه وایي قال دی وایي وایي قلت لأبي ورته درته معلومیږي که نه معلومیږي قلت لأبي وایي ما خپل پلار ته وویل علي رضی الله عنه ته مې وویل أي الناس خير بعد رسول الله يا پلار جانا لنبي عليه السلام تكون بهترين إنسان ده قال أبو بكر إمام علي رضي الله عنه أبو بكر وقلت ثم من وما بياور تويل سبيات شو كده وقال ثم عمر أو بياي ويرتويل في عمر ده بياوي وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين إمام علي رضي الله عنه تسور تواي وإلى نبي عليه الصلاة والسلام نورستا بهترين إنسان أغا أبو بكر ده لنبي عليه السلام نورستا بهترين إنسان أغا أبو بكر بيا عمر ده وسرازو دي زيتا تاسي وسلا خيرتي كومي خبري كيه تا لما سر دا اتفاق وكرل سيدي إمام علي رضي الله عنه خبر بمنو دي تا كتابنا ميم درتا ثابتك او دي خپل کتاب میم درته ثابت کړه وسی وبله خبره پسی واوره ته پوهیږي د تا په شپاغو کتابونو کې علي رضی الله عنه وای کچا ذکر ابو بکر عمر بهتر وګڼلم د خپل خلافت په دوران کې خامخ کې وویل چې حکومت د ابو بکر د عمر وو نو په هغه خاطر باندې د ابو بکر عمر احترام کول ابو بکر عمر دواړه وفات شوي خلافت د علي رضی الله عنه متوفي امیر المؤمنین وو د عراق د توفیق خطبات بیان به کول وای کچا ذکر ابو بکر عمر بهتر وګڼلم زبي وای اتا دوری و همدي تعالی شپاغو و کتابات خبر درته ثابته و بس زه نه یم کاری صاحب زه نه یم چې مثال زه ته دغه نه منکر یو دغه نه منکر نه یو مولا علی مغوی نه منکر نه زه هغه خلیفات امانو بالکل څه خلیفہ او بالکل پیغمبر اصحابون تیر شوی دي صحیح شو کنه زه د سینې چې زه د توخین وکوم دا وکوم زه صرف ته مودا پښتنه وکړه چې مثال څنګه څلورو قرانو کې او کتابو کې قران مجید عظیم ګڼل لکه مثال تو چې د اعمال ویل نه کوي هغه کتابونه مسلمان ویل عمل نه کوي مانی کتابونه دي مانوي خبره وره ودیز بسره زه تاسو د امام علي خبره خپل کتاب درته کوم او خپل عقل ته تختصوي او بیا ته دغه عقل نه لري خبره لكم زين كويس علي رضي الله عنه تر دې ټول ابو بکر او عمر نه بهتر ده او بیا وای من كنت مولاه كنبي عليه السلام بل صحابي ته دا لفظ ویلی وسی زید ما مولا ده په بل روایت کې زیدر توخی بیا به هغه منیسی تر علي رضی الله عنه بهتر ده ځکه نبی عليه مولا ویلی خبره اوره زه تا اخیری کیسه کوم زه بیا پوزې کوم څو مشه صحیح شو اخیری خبره ده بس بیکار تا کوم شه بس زه نه پښتنه کوم خبره مو ته دا نه دی ویلي مو خاطر ته ویل کنه مثال مو ته دا ویل چې احترام کوو ویل نه کوو اندسي مولا علي احترام کړی دی یو دقیقه هذا ابو بکر او عمر او عثمان خو دي انبیاء او مرتبه ته نسی رسیدلی دا کتابونو کې وایي چې علي رضی الله عنه تر ابراهیم علیه السلام بهتر ده څه پکې وایي نه در رسیدلی ساره نه در رسیدلی مولا علی خپل درجه کې پیغمبر خپل درجه کې د ځای نه یم په لیوم یم پوښوي پیغمبر خپل درجه ده امامات خپل درجه ده اصحابون خپل درجه ده صبر امام خمینی سیب وایي وګورئ نو بیا خو یا به امام خمینی صاحب رښتیا وایي یا به ته رښتیا وایي وکسه امام خمینی صاحب وایي په کوم کتاب کې الحکومه الاسلامیه کې 250 صفحه ده امام خمینی صاحب وایي ان من ضروريات مذهبنا وموږ د مذهب له هغه ضرورياتونه وایي دا ده ان لأئمتنا مقاما بموږ د امامانو وایي یو مقام ده لا يبلغه ملك مقرب نوى جبريل عليه السلام دي زي ترسيد ليسي ولا نبي مرسل او نيو نبي دي مقام ترسيد ليسي امام خميني سي بريختياوي كتر اختياوي ما غار اختياوي زبطة طبعا ايمان دورا ستادي نشتو صبر امام خميني سي بريختياوي كان وسغوك سي وي وخبر راس ركوا امام خميني سي بريختياوي كان مايك دي خلاص بقى مدثر سي مايك دي خلاص بقى خبر اور کاری سے عزت اور پختانه وجی کی کوم تمن ډبل جیتا گئے نو ته وسیله دا ویله چې مو زه دا مشه مولا خبره و راست بیا توکا
مدثر صاحب د یوه خبره سر خلاص کړي توس د تیښتې ځای ته ځان برابروي ابوبکر بهتر ده که ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام نو چې ته علي تر ابراهیم علیه السلام بهتر ګڼې تر ابوبکر خو به خود بهتر ګڼې د الله بنده سر خلاص کړه دلته د ما سوال دلته دا ده چې ته وایې علي تر ابوبکر عمر بهتر ده د الله بنده دا د تا عقیده نه ده بلکې د تا عقیده دا ده چې علي تر ابراهیم علیه السلام تر موسی علیه السلام تر عیسی علیه السلام تر دې ټولو انبیاو بهتر ده نو چې ته تر انبیاو بهتر ګڼې تر ابوبکر خو به خود بهتر وي قاری صاحب شروع کېږي بنا که نه حساب ورته ته داسې کړي دي ورور غوندې کې به درته بیا څه تو ته مو ویل لکه موږ ته چې مثال موږ څنګه عمل نه کوو زه ته دا وایم چې موږ د مثال دین عمل نه کوو چې لکه څنګه مسلمان هغه کتابونه مانی څلور درې عمل په نه کوي هندسې مو لکه مولا علي اصحابان منو لکه مولا علي کوم څه ویلي دي هغه عمل کوو مسلمانان څلور کتابونه نه مني مسلمانان په زرګونو کتابونه مني یو سلو لس صحیفې دي له دې نه زیات الله جل وعلا له سلو نه زیات کتابونه دي انسانانو ته رالیږلي دي دا څلور نه دي په دې کې د ابراهیم علیه السلام صحیفې دي کتابونه دي د آدم علیه السلام دي د شیث علیه السلام دي همداسې د نوح علیه السلام دي همداسې له دې نه د نورو انبیاو دي د دې شمار یوازې الله ته معلوم ده موږ ته نه ده معلوم اوس مسلمانان یوازې څو کتابونه نه بلکې په لسګونو کتابونه مسلمانان مني چې څومره دي الله له طرفه رانازل شوي دي خبره اوس دلته دا ده چالاقي به نه کوي تا په خپله خوله وویل چې خمیني صاحب رښتیا وایي ودې ویل کړي ونه ویل مو به ویله خو زه مې ځواب مو ته تېره چې زه هغې مو دوره سټډي نشته مدثر صاحب دوه خبرې دي امام خمیني صاحب وایي د زړه سره دا یوه خبره کوو سره نوره دې کړي ځان پوهول پوه یې کړه که نه پوهول خپل کار کوه خمیني صاحب وایي چې امامان تر انبیاو بهتر دي تر ملایکو بهتر دي الله قرآن کې څه وایي سورة الانعام اومه سپاره کې الله وایي وکلا فضلنا علی العالمین الله اسماعیل علیه السلام داود علیه السلام زکریا علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام دا ټول انبیا ښیي بیا اخر کې وایي چې دا د ما ټول انبیا په ټول عالم بهتر دي الله رښتیا وایي که خمیني صاحب رښتیا وایي کیسه داسې شوه که نه مو خو ته تللی چې مو دوره سټډي نشته زه چې کله کې مو سټډي وکړم که ته غوندې کې سټډي چې زه کله وکړم تونه سوال تونه مو کړی دی سوال تونه مو قرآن مې درته ویلی ده مسلمانانو غږ مو ده زه قرآن درته وایم الله په سورة الانعام کې وایي اومه سپاره کې رب العالمین وایي چې موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام زکریا علیه السلام دا ټول انبیا نومونه اخلي په پای کې وایي چې دا ټول انبیا په ټول عالم وکلا هر یو د دې انبیاو فضلنا موږ بهتره کړی علی العالمین په عالمیانو باندې اوس خمیني صاحب وایي امامان بهتر دي تر انبیاو الله وایي نه انبیا بهتر دي تر امامانو الله رښتیا وایي که خمیني صاحب رښتیا وایي د سوال کوم ځای کې اوس ته کوم ځای ته منډه وکړه خمیني صاحب ته ولاړې ته مو سوال کوم ځای کې کړی دی دا سوال وکړل چې مسلمانان څلور کتابونه مني دا څلور کتابونو کې عظیم کتاب قرآن عظیم شان ده څلور صحابه موږ څلور صحابه نه منو موږ یو لکه څلوروي سره صحابه کم زیات منو موږ یو لکه شل سره صحابه کم زیات منو په دې کې څلور پنځه خلفاء الراشدین دي له دې نه وروسته 12 خلیفګان دي له دې نه وروسته 40 خلیفګان دي د مسلمانانو موږ یوازې څلور صحابه نه منو بلکې موږ هغه ټول صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او په هغه ایمان مړه شوي دي رسول الله یې لیدلی ده موږ هغه ټول صحابه بېشک که مې سوال مو خو ته دغه څلورو صحابانو کیسه وکړله زه ته دا نه یم چې ته مو څلورو صحابانو قربان دي سم د زړه سره چې ما ته د امام علي رضی الله عنه خبره راورسېږي خو خدای قسم تر عثمان رضی الله عنه یې مخکې کوم خو خدای قسم تر عمر الفاروق رضی الله عنه یې مخکې کوم اوس علي رضی الله عنه وایي له ما نه بهتر ابوبکر او عمر دي خو ته نه منې را سره د امام قول دي نه منې د امام خبره دي نه منې خبره اوس مثال د مولا علي ښه داسې مثال ته ځوان اخلي څوک الوار ځوان نه یې بللی که نه مثال ته خو اوس لکه ته لګیا یې چې زه د پلنکین الوار یم لکه زه داسې دین هغه خلکو احترام کړی دی مولا خو خلکو احترام کړی مدثر صاحب اسان سوال اسان علي رضی الله عنه له ابوبکر له عمر مو سټډي نشته مو سټډي نشته مو راته مو سټډي نشته که نه مو ته دا ویل چې لکه مثال یو دقیقه د تاسې سټډي نشته آیا علي رضی الله عنه ټول عمر دا خبره کړې ده چې زه تر ابوبکر عمر بهتر یم یوه خبره په دې تا په مذهب کې راوښیې راځه مهرباني وکړه د تا په مذهب ما هغه نه دی ویلي مثال هغه مولا علي نه دی ویلي پیغمبرانو نه ویلي دي چې هغه دی دغه درونه دا بېختار دی مولا علي چیرې وي خو هغه ډېرې قوم کې ویلي
په غدیر خم کې ولې دروغ وایي؟ په رسول الله دروغ ولې وایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه خدای نه ویل وکړه چې من كنت مولا پای ځلیان مولا د چیرې نه د چی شو دا درونه د بختار شو کنه دنیا ته وکړه چې دا درې ویلوړ دي چې دا درې وکړه دا درې ویلوړ دي مدثر سي غدیر خم په کوم ځای کې ده؟ غدیر خم سعودیا کې ده په سعودیه کې ده. دغه غدیر خم په څو وخت کې سوی ده؟ ها په څو وخت کې سوی ده؟ غدیر خم کې دا وخت شوی دی غیله چې د موسی کوم اصحابون دي کنه دا سی لایا لګیا دي دا ټول راغون کړه ټول خلک راغون کو پیغمبر سبب شو دا ټول ته دا څلور اصحابونو ټول یو طرف خیال چې مثال سبب څه شي ولی صحابه را یو ولی صحابه را یو لکه مثال څنګه صحابه د یو ځای ګورو کنه لکه څنګه الو په پیری دي چې عظیم کتاب قرآن مجید انده سي دغه عظیم او ټول اصحابونو کې عظیم صحابي چې کوم دی هغه مولا علی دی نور ما چې هغه ما دا خبره چیرې نور ما نو چې د اصحابون دي خیمون پرونه وړي مثال دا دی رسول الله دروغ ولې وایي؟ لعنت دی الله دی په انسان چې په رسول الله دروغ وایي. دا خبره چیرې کړې چې په څلورو کتابونو کې عظیم کتاب قرآن ده او په څلورو صحابو کې عظیم صحابي علي ده. دا خبره چیرې کړې ده علي رضی الله عنه النبي علیه الصلاة والسلام؟ دا اوس ته نه ویل چې عظیم کتاب قرآن مجید کړه که خپل خبرې نه وړي وروړي دا اوس ته ویل چې پلټان شو شراب خوړلې څه غرق انسان یې ته وایې قرآن عظیم کتاب ده. تا دلیل راوړی دی چې نبی علیه السلام دا ویلي؟ نبی علیه السلام چیرې ویلي؟ دي جواب من كنت مولا پاهي ځلیان مولا طبعا چې خپل نه ویل چې ویلي دي ترجمه وکړه مولا نه ویلي د دې ترجمه وکړه ترجمه من كنت مولاه ترجمه څه شي چې زه د چا مولا یم هغوی مولا علی دی د مولا معنا ترجمه وکړه مولا څه شي ته وایي؟ مولا جنشین ته یعنی څوک وایي؟ جنشین ته یعنی مولا پیغمبر ویلي دي رسول الله د چا جانشین و؟ جنشین مسلمان او ټول امت مسلمان څو یعنی جانشین د نبی علیه السلام امت ځان نه مخکې کړی و؟ نه مثال د څوره محمد صلی الله علیه وسلم منونکو خو مسلمان نه د راښکته اساسي نه پوهېږي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت جانشین و؟ چا ایمان سره راوړی دی که نه چا پیغمبر باندې ایمان راوړی دی د هغو جنشین و. مثال هغه ویله چې مثال دا کوم صحابان دي الله اکبر مسلمانانو عمر تیر مخکې عمر نبی علیه السلام افضله والعیاذ بالله ځکه نبی علیه السلام یې جانشین او نبی علیه السلام د ابوبکر ابوبکر ترېنه مخکې جانشین راغلی دی. ته څه وایې سره او شرابي دسکي ته وایه باقر صاحب السلام علیکم قاری صاحب اټولو باندې راته قدرمن سي دولس امامه یې او جار دولس امامه مناظره نه کم او مناظره لکه مطلب علم متوره نشته کتابونه باندې دی پڑھاو کړي او تاسو والا لایو زه هر ټایم ګورم روزانه ګورم اوس د ډېر وخت را تقریبا 2 غنټو نه زه آپشن ما چولی خو تاسو اوس ماته موقع راکړه وایه څه وایه د زړه سره وایه مهرباني وکړه قاری صاحب بس مینه لرم مینې دغه غواړم لکه توحید نه دی پکار نه تاسو والا ته نه موږ والا ته موږ ټول مانو صحابه کرام هم مانو امهات المؤمنین زمانم زه په خپل ځان خپل عقیدې خبره درته کوم د ټولو عقیدې خبره درته نه کوم نو زه ما لکه مقصد دا چې ټول مو ته محترم دي ټول مو ته عزتمند دي او ټول د مو صحابه کرام ټولو دغه کړي دي قربانیانې دین دپاره کړي دي او ښه دغه کړي دي نو مو ته توهین نه دي کول پکار نه کنځلو کول پکار دي نه ما ته نه بل ته څوک کوي ډېر غلط کوي زه د هغو مخالفت کوم زه نه منم دا شی زه توهین وشي یا کنځلې وشي تاسو خروغه چهره مبارکه چهره باندې تاسو ته څوک کنځلې کوي په مو باندې لګي څه ویلې وکړي کنځلې که نه نو غواړم چې مینه دغه شي او ښایسته ماحول وي ښایسته دغه وي دا ویلې مو خپله کې دوره کینه بغض او دغه لرو تاسو لکه کومو کتابونو حوالې ورکوو چې کومو کتابونو کې د امام یا د صحابه یا د امهات المؤمنین توهین شوی وي هغه کتابونه زه سره منم نه الله 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 اکبر الله اکبر مننه ګورې دا اوس باقر جان د زړه سره که تا خیال کړی وي دا هر یو شی چې ته وګورې دلته راځي د عمر رضی الله عنه توهین کوي زه دې ته حیران پاته یم
دوی د عمر رضی الله عنه توهین کوي او د عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه په منځ کې دومره مینه وه علي رضی الله عنه خپله د زړه ټوټه ام کلثوم په نکاح باندې ورکوي د تا له سلو کتابونو په صحیح سندونو سره په صحیحو کتابونو کې دا خبره درته ثابتوم چې عمر رضی الله عنه ته علي رضی الله عنه خپله لور بیبي ام کلثوم رضی الله عنها وعليها السلام ورکړې ده د عمر رضی الله عنه په نکاح کې زه دې ته حیران پاتې یم چې ته له دې تاریخ نه ولې ځان نه خبروې اوس ته د عمر رضی الله عنه توهین کوي سپکاوی کوي او حالات کې علي رضی الله عنه خپله لور ورکوله په نکاح باندې ورکوله ته غیرتمن وې او که علي رضی الله عنه غیرتمن هغه ټول غیرتمند وو قاري صاحب هغه چې کوم وو که نه هغه ټول غیرتمند وو هغه موږ وی نه وو موږ ګناهګار یو موږ خطاکار یو مونږ نه ګناهوانې شوي دي موږ الله نه د خپلو ګناهانو معافي غواړو خو لکه سپکاوی یا مطلب توهین دا ما ضمیر نه مني زه تا ته خپل ضمیر خبره کوم زه تا ته خلق والا خبره نه کوم ما ضمیر چې کوم دی دا شی نه مني د هیچا توهین نه مني ټول صحابه کرام چې څوره صحابه کرام دي او څوره امهات المؤمنین دي هغه ټول محترم دي هغه د موږ زړه سرونه دي د سر تاجونه مو دي نو ویلې مو ته د موږ د سر تاج یې ته د موږ د سر ته د موږ د زړه سر یې موږ غواړو د خلکو نه موږ غواړو همدا تاسې د ما د ابوبکر د عمر ته د سر تاج وایې ته د موږ د سر تاج یې د موږ ورور یې د موږ د زړه سر یې بېشک موږ خپله کې کلمې ورونه یو مو مسلمانان یو مو ورونه یو خپله کې مو ویلې دا کنځلې او دا دغه دا شی ما ته ډېر بد لګي زه یم څه که دا شی څومره کنټرول شي نو ښه خبره یې دې نه موږ به دریم قوت څه کوم دی غمونه پیدا اخلي موږ خپله کې جی جی کوي زه انکار نه کوم عبدالکریم جان د زړه سره عبدالکریم جان الله دې قدرمن سرلوړی کړه دې باقر ته زه وایم باقر جان دې تا اوس دا نن خپرونه کې تا وکتل بعضې شی راغله چې ته توهین کوې ما توهین څنګه پرون ما یو روایت را مخکې کړل د کافي روایت ده او صحیح روایت ده چې د علي رضی الله عنه لور و ام کلثوم امام صادق علیه السلام وایي چې د دې ام کلثوم شرمګاه له موږ نه غصب سوې ده نو ما خو دا روایت راواخیستل د تا له کتابونه او دا صحیح روایت له دې نه تاسې انکار هم نسئ کولی نو د ما پوښتنه دا وه آیا په تاسې کې څوک تیار ده چې د تا له کور نه لور او خور غصب کړي او ته داسې ورته کښېنې نو یو کس جواب راکړل وایي نه وایي زه بېولم په دا سر بېولم زه وایي داسې نه ورته کښېنم نو مال ته تر علي رضی الله عنه غیرتمن یې ته تر امام حسن او حسین غیرتمن یې د علي رضی الله عنه لور یو چا غصب کوله د هغې شرمګاه یو چا غصب کوله امام حسن و حسین د جنت د ځوانانو سردارانو ورته کتل علي حیدر شیر خدا هغه ورته کتل زه وایم چې وګوریا تاسو ولې هغه کتابونه نه را اخلئ چې امام علي رضی الله عنه د تا معرفة الامام کتاب ده معرفة الامام په دې کتاب کې څه راځي وایي په خپله خوښه او رضا باندې امام علي رضی الله عنه خپله لور ام کلثوم علي عمر رضی الله عنه ته په نکاح ورکړل د تا معتمد امام ده او په معتمد کتاب چې معرفة الامام یې نوم ده دا 15 کتابونه دي په دې کې راځي چې علي رضی الله عنه خپله لور ام کلثوم علي عمر رضی الله ته په خوشحالي کې په رضا کې په نکاح کې ورکړه ولې هغه کتابونو ته سر نه ورښکاره کوي دا خلک نو باقر صاحب تا ته د الله اجر درکړي ته چې ښه عقیده لري او الله دې وکړي چې تقیه دې هم نه وي کړي نه شکر دی الحمدلله قاري صاحب د تقیه او دغه د ما ضمیر نه مني لکه انسان کتابونه یا یو یو شی خپل دي خو لکه انسان زه یو سوال درنه کوم باقر صاحب زمانه سوال وکړه په ما اعتراضونه وکړه په زړه کې د کوم شک ده کوم اعتراض ده په صحابه او په امهات المؤمنینو چې څه اعتراض دې وي وکړه مهرباني نشته ما نشته هیڅ اعتراض مې نشته قاري صاحب مو څوره پورې لکه مو ته خپل تربیت څوره پورې میلاو دی که نه لکه هغه کې توهین کنځله چاته دا شی نشته ما ته خپل کور نه خپل مور پلار نه کوم تربیت میلاو دی هغه کې نه چاته کنځله شته
نه د چا توهین شته او نه چاته سپکه خبره شته، نه چاته مطلب په بد نظر کتل شته. هر یو سړی محترم دی. ته داسې ښځه په نکاح کې ساتي، له تا نه پوښتنه کوم باقر جانه د زړه سره، ته داسې ښځه په نکاح کې ساتي چې هغه ښځه دې یا منافقه وي او یا دې مرتده وي او یا دې خدای مکړه هغه بې حیا ښځه وي، داسې ښځه ته په نکاح کې ساتي؟ هرګز. ښه، دا د تا کتابونه ملایان چې وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله حفصه او عائشه دا دواړه منافقې وي او مرتدې وي کافرې وي او العیاذ بالله بدکاره ولې او رسول الله په نکاح کې ساتلي وي، ستیر نه ساتي. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ښځې په نکاح کې ساتلي؟ نعوذ بالله. الله اکبر. دا څوک چې داسې عقیده لري څه ورته وایي چې هغه د عایشې رضی الله عنها په شان کې ګستاخي کوي یا حفصې په شان کې ګستاخي کوي؟ ډېر معذرت سره مفتي صاحب، زه لکه ما ته اول سار کې وویلو چې ما سره دوره د کتابونو علم نشته، موږ داسې وایه تعلیم مې کړی دی خو لکه دیني تعلیم مې نه دی کړی که نه. نو مفتي یا فتوې زه نشم ورکوی، فتوا نشم لګوی، خو دومره ویلی شم چې هغه خلک چې کوم دي هغه ما نظر کې چې کله د پیغمبر علیه السلام یا د امهات المؤمنین یا د صحابه کرام توهین کوي، هغه اسلام سره څه تعلق نشته. الله اکبر. الله مننه باقر جانه، مننه او ماشاء بس الله. ما قاری صاحب صرف لکه داسې عقیده ذهن ته موږ خپله کې ویلې دا شی کوو، ویلې دا کنځلې یا د توهین دا موږ ویلې کوو. اخر دا دریم قوت مونه فایده خلي موږ خپله کې جنګوي او خر و غمینه محبت دغه موږ ویلې نه کوو. موږ ته ویلې دا شی مخته راغلی دی ته موږ توهین کوو، کنځلې کوو. نو انسان لکه یو خپل نیا ضمیر کوم دی که نه، لکه ما ته ویلو ته ما تعلیم دیني علم ما نشته، خو ما خپل یو ضمیر خو شته کو، هغه ضمیر خو ما ته یېږه چې دا شی صحیح دی او دا شی غلط دی. الله اکبر. نو زه ویلې لکه اوس مثال خبره تا ته وکړم، زه خپله د دې اماراتو کې پاتې کېږم، دلته کې موږ سره 200 ملکونو خلک پراته دي، هغو خپله کې موږ غو سره دغه نشته، غو ته موږ څه دغه نه کوو او موږ خپله کې یوې کلمې ولیو لا اله الا الله محمد رسول الله. دا موږ دواړه یو، تاسو یو، موږ یو، قرآن مو یو دی، 19,000 آیات نه دی، 6666 آیات قرآن دی، هغه د تاسو دی، هغه د مونږ دی، قبله یوه دی او رسول اخیری نبی به د تاسو ختم نبوت میں عقیده دی، د مونږ عقیده دی، او امهات المؤمنین یا ائمه کریم کوم امامان دي هغه به تاسو عقیده دی، مونږ عقیده دی. نو موږ یو شی یو، منځ کې فرق څه شی دی؟ مننه باقر صاحب، مننه. ما د موږ خپرونې ته راځئ همیشه راته الله صاحب. زه روزانه راځم قاري صاحب، زه روزانه راځم، کوزه ناست وم بس خالي اورم دا خلکو والا دغه وګورم، بیا مې زړه ډېر خفه شي یا څوک مثال د هغو ته بچا بده خبره نه وي کړې، تا ته خو به د کمنټونو کې د موږ د ملګرو بچا خبره نه وي درته کړې. نه ما ته هېچا باده خبره نه کړې، زه چاته باده خبره نه کوم، ما دا دغه څه ما ته به څوک ویلې باده خبره کوي. مننه، الله مو بل څه، خدای مو بل څه قدرمن سي. د خپل عزت په خاطر، د خپل ابرو په خاطر الحمدلله د دوی له دې باطلو عقایدونه تر په نظر کیږي او توبه باسي. ګورې دې خویندو ته وایو تاسې خپله قرآن کریم در واخلئ او دا د قرآن عظیم شان دې ترجمې ته وګورئ. دا والمحصنات 5 سپارې اول آیات ده او د سورة النساء 40 نمبر آیات ده. دی خلقو ته زه وایم تاسې له قرآن عظیم شان نه یو ټکی 2 ټکي مه را اخلئ. د قرآن عظیم شان سیاق ته ګورئ، د قرآن عظیم شان ترتیب ته ګورئ. ما پرونم په دې اړه خبرې درته وکړې چې الله جل وعلا په قرآن کې یو وارې د قرآن عادت دا ده، یو وارې حرام ذکر کړي بیا له دې نه وروسته الله جل وعلا حلال ذکر کوي. لکه سورة المائده په اوله صفحه تاسې راواخلئ، الله پاک وایي چې ما حرام کړي د وینه، خنزیر غوښه، مړزګه، دا ټول حرام ذکر کوي. په اخیر کې وایي یسألونک ماذا احل لهم، بیا الله پاک حلال ذکر کوي. په همدغه ځای کې تاسې وګورئ والمحصنات من النساء له دې نه یو آیات مخکې یا 2 آیات مخکې الله پاک دائمي نکاح بیان کوي. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم،
یعنی د پلار له ښځو سره به نکاح نه کوئ. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، پلار دې له یوې ښځې سره نکاح وکړله یا یې طلاق ورکړل یا د پلار مړ شول، د تا میره ده، مور دې نه ده، له دې سره به نکاح نه کوئ. د دائمي نکاح په اړه خبره را روانه. بیا الله پاک وایي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم التي ارضعنكم واخواتکم من الرضاعه وامهات نساء. راځي 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 حرمت. ګورې د آیات په سر کې همدغه آیات ته چې راورسېږي چې دوی متعې دپاره دلیل راوړي. والمحصنات من النساء آیات الله جل وعلا وایي چې واده سوو ښځو سره به هم نکاح نه کوئ. یعنې د یو چا په نکاح کې یوه ښځه ده، اوس د بل چا دپاره دا جایز نه ده چې له هغې ښځې سره نکاح وکړي، دا حرام کار ده. ښه اوس بیا وایي کتاب الله علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم. اوس الله جل وعلا حلال دائمي نکاحګانې ښیي. دائمي نکاحګانې الله جل وعلا ښیي چې تاسې په خپلو مالونو مهرونو سره وغواړئ. محسنین پاک دامنه به وي، غیر مسافحین زناکاره به نه وي. تاسې د آیات ته وګورئ، دا د دائمي نکاح په اړه باندې بیان کوي. لارښوونه موږ تاسو ته کوي، د متعې په اړه نه کوي. ګوره محسنین پاکې ښځې به وي، ځان ساتونکي ښځې به وي، غیر مسافحین نه زنا کوونکي به نه وي. نو متعه نو د ورځې 10 وارې هم کولی سي، 20 وارې هم کولی سي متعه. نو بعضې خو له 50 وارې کوي بعضې زنانه په کربلا کې، د دوی زنانه الله وایي زناکاره به نه وي. نو په 50 وارې په نکاح د ورځې کیدای سي، ځکه یو ځلي که دې متعه وکړه نکاح به تړي، بیا به هغه ښځه چې خاوند دا سړی به بیرته پرېږدي چې پرېږدي، نو دا به انتظار کوي تر څو بیا دا بل ځای نه. دوی خو یې د ورځې 50 و 60 و 30. اوس رب وایي چې محسنین داسې زنانه ورسره به نکاح کوئ چې غیر مسافحین زنا کوونکي به نه وي، پاک دامنه. محسنین پاک دامنه به وي، عفافي ښځې به وي، پاکې ښځې به وي. امام صادق علیه السلام نه پوښتنه وسوله، امام جعفر علیه السلام نه، چې یا امام آیا چې څوک متعه کوي هغه پاک دامنه جوړېدلی سي؟ امام څه ورته وایي لا. الله اکبر. وایي لا. دا روایت درته وښیم که تکلیف نه وي زه بیا پیدا کړم، خو خیر دلته به پسې وګرځم مکو دا خبره به لږ واضحه سي. یا دا پاتې ده. نو الله جل وعلا وایي محسنین غیر مسافحین، پاک دامنه ښځې سره نکاح به کوئ، زناکاره به نه وي. بیا اوس ورته وګورئ الله جل وعلا وایي فما استمتعتم. دوی ته دا د متعې ټکی دا ځای خوند ورکوي د ظالم زامنو ته، د ظالم زامنو ته. اپیشي چې غوښه وویني د قصاب په خوا کې، نو بیا لکۍ ورته داسې کوي نه. نه یو هسې ادبي ټوکه ده پکې نه. نو هغه پیشي هغه غوښې ته لکۍ ده. دوی چې دا د متعې د هندوانو په کتابونو کې وګوري، دا لکۍ ورته داسې کوي. او خدای مو بي خو بس. فما استمتعتم، کله چې تاسو ګټې او پیدې اخیستلو ته اراده وکړله له دې ښځو نه، فآتوهن اجورهن فریضه، نو دې ته هغه خپل مهرونه ورکړي. اوس ګوره هلته په سر کې الله ویل چې تاسې ښځې وغواړئ په مهرونو سره، پاکې ښځې زناکاره به نه وي. یعنې کله چې د کوزده وکړه، ما پرون تاسو ته یو مثال درکړل، په عرب او عجمو کې د عربو او د موږ د پښتنو ډېر عادتونه سره یو دي. عرب هم یو وخت کې کوزده کوي، بیا یو څو وخت وروسته واده کوي. نو پښتانه هم همدغسې دي، پښتانه لا یو څه یو قدم پکې ورمخکې دي. یو وارې کوزده وکړي، بیا له هغه نه وروسته ستنه ورته وایي، بیا له هغه نه وروسته نورې بلاوې وي، بیا له هغه بعد هغه زوم تباه او برباد کړي. بیچاره د خسر کور خواته داسې ورګوري، یا زاړي یا بیچاره که د کور دروازې مخته د خسر تیر شو سمو پسې وده به یې بیچاره، او ویښتان یې ټول توی سي له ډېرې پریشاني نه سي. دا به مو یو شیشکه په نصیب به وي، څه بلا به وي. هغه د نجلۍ هلته ویښتان ټول توی سي چې دا به څه بلا وي سي په نصیب.
نو بعضې عادتونه سم نه دي خو خیر د عربو د موږ د پښتنو بعضې داسې عادتونه سته چې هغه یو دي یارې کوزده وکړي بیا له کوزدې نه وروسته په وخت تېرېدا سره بیا واده ته نو الله پاک همغه ترتیب ښیي چې کله مو کوزده وکړله په مهر سره یې وغواړي پاک دامنې ښځې وغواړي خو کله چې دې واده وکړل یا واده کوې ښځه اوس کور ته راوړې او ته ګټه جیني اخلې فایده جیني اخلې یعنې کوروالی ورسره کوې له دې نه مخکې به څه شی ورکوې هغه فرض مهر به ورکوې څه شی به ورکوې هغه مهر به ورکوې اوس دا دایمي نکاح اوس ګوره دې وروسته آیات ته تاسې وګورئ په دې وروسته آیات کې دا مخکینی آیات ښه واضحه کوي پسې ومن لم یستطع منکم که په تاسو کې د چا طاقت نه وي طولا د مال یعنی د ولور طاقت یې نه وي ان ينكح المحصنات المؤمنات چې له حرو آزادو ښځو اصیلو ښځو سره مو طاقت د نکاح نه وي پیسې نه لري چې نکاح ورسره وکړي نو الله پاک وایي فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات الله جل وعلا وایي چې تاسو بیا له هغو مؤمنو وینځو سره نکاح وکړي ځکه د هغو مهر کم وي نسبت و چاته و هغه آزادو اصیلو ښځو ته او تاسې پوهیږئ له دې وینځو سره په ډیرو وختونو کې د مو فقها نکاح جایز نه ګڼي ځکه چې بیا یې اولاد داغداره راځي بیا به خلق ورته وایي دا د غلامي زوی ده نه نو په ډیرو اوقاتو کې د مو فقها علماو چې له وینځو سره به نکاح نه کوي د عذر د ضرورت په وخت کې وکړي هغه اوس له وینځې سره الله اجازت راکوي د نکاح نو ولې داسې نه دي ویلي چې ومن لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فلیتمتعوا که تاسو له اصیلو ښځو سره نکاح نسئ کولی نو متعې ته زور ورکړي خو نه دي ویلي نو الله پاک سي اجازت د وینځو راکړل نو دایمي نکاح اجازت دلته راکړل له وینځو سره نو د موقتي نکاح په اړه نه دا آیات سته نه دا آیات مطلب ده او نه د متعې پکې سته اوس راځو دا یو ټکی زه درته وښیم راځي وایي فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه درته معلومیږي دا ځای که نه درته معلومیږي له امام نه پوښتنه وسوه فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه آیا وایي که د چا یوه ښځه په متعه کې وي آیا دی وایي پاک دامن جوړېدلی سي اوس ورته ګوري دا قاله مه هېروئ قال امام ورته وویل زه دا صفحه را دې خواته کړم قال لا خو ویني که نه ویني په عربي کې قال لا انما هو على شيء دائم عنده الله اکبر كبروا يا اهل السنه الله اکبر وای پاک دامنه چې څوک جوړیږي هغه په دایمي نکاح باندې جوړیږي په متعه باندې څوک پاک دامنه نشي جوړېدلی تاسې اوس وګورئ الله جل وعلا وای محسنین غیر مسافحین تاسې به پاک دامنې ښځې په نکاح اخلي یا زیناکاره ښځې به په نکاح باندې نه اخلي اوس امام دلته څه وایي هغه نه پوښتنه وسوه وایي آیا زه چې وایي ښځه په متعه باندې واخلم اتحصنه آیا هغه پاک دامنه په متعه جوړېدلی سي قال امام ورته وویل لا انما هو على شيء دائم پاک دامنه خو یو څوک په دائمي نکاح جوړېدلی سي داسې د ورځې ته د لسو اوس بل ځای ته وګورئ دې ځای ته اوس د ابي عبدالله علیه السلام خبره هلته د بل امام خبره او په دې روایت کې بیا د امام صادق علیه السلام خبره ده عن ابي عبدالله علیه السلام ورته وګورئ مسلمانانو وینئ یې که نه ګورئ ابي عبدالله علیه السلام د هغه سړي په باره کې وویل چې دی نکاح کوي متعه چا پوښتنه ځینې وکړه اتحصنه آیا هغه پاک دامنه جوړېدلی سي څه ورته وایي قال لا دا لا خو به دلته ویني که نه ویني په عربي کې دا لا قال لا زه لږ رامخکې کړم قال امام صادق علیه السلام څه ورته ویل قال لا انما ذلك دغه پاک دامنی چې راځي هغه په څه شي کې راځي على شيء دائم پاک دامن خو یو څوک په څه شي کې جوړېدلی سي هغه خو په دایمي نکاح کې جوړېدلی سي هغه خو په متعه کې نسي جوړېدلی نو متعه دا زنا ده که چیرې زنا نه وای
نو امام صادق علیه السلام به ورته ویلي اوس یو متعه کې مې یو څوک پاک دامنه جوړېدلی سي. سبحان الله. ای مسلمانانو، والله العظیم د دې المؤمن دارالحفاظ د دې قدر وکړئ، د دې قدر وکړئ. او دا دلایل در سره لیکي، دا حوالې در سره لیکي، دا یې له دوی خپلو عوامو نه یې پټ کړي دي. دا یې پټ کړي. اوس ګوره امام وایي چې په متعه څوک پاک دامنه نشي جوړېدلی، نو چې څوک پاک دامنه نشي جوړېدلی بیا متعه کوي، دا څوک ده؟ الله اکبر. څوک وایي؟ امام صادق علیه السلام وایي. او بهترین کتاب الکافی کتاب